د کرکټ دوه ښه خبرونه دا چې د افغانستان او آیرلند لوبې په کوم تلویزیون ښودل کیږي او کنه او آسیا جام کله پیلیږي. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری خلک ګیله کوله چې د آیرلند سره د افغانستان لوبې به د افغانستان د کوم تلویزیون له لارې نه خپریږي، خو اوس یو افغان تلویزیون د حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د ملي تلویزیون مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د افغانستان او آیرلند د لوبو د خپراوي حقوق ترلاسه کړي دي او دا لوبې به د ملي تلویزیون څخه خپرې شي. آسیا جام چې د آسیایي هیوادونو ترمن هر 2 کاله وروسته ترسره کیږي، خو تیر کال د کرکټ د آسیایي شورا لخوا د پاکستان په کوربتوب پلان شوی و، خو د کرونا له وجې لغوه شو. اوس تازه د آسیا شورا پریکړه کړې چې دغه جام د روان کال جون میاشتې په سریلانکا کې د 6 لوبډلو په کوربتوب ترسره کیږي. دغه جام کې په پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش، افغانستان او یو بل لوبډله چې د 2مې درجې لوبډلې څخه به کوالیفای کوي ګډون ولري. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.